أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د تبوک څخه د بیرته راتګ په وخت کې د لارې واقعات بیانول، چې په هغه جمله کې درېیمه واقعه دا وه چې منافقانو پر عقبه یا هغه کوچني غره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده وکړه او د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه په واسطه وشړل سوه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا حذیفه، تا دغه نفر وپېژنده چې څوک وه؟ ما ویل یا رسول الله، هغو مولونه وهلې وه، مګر د آسانو د علامو څخه یې دا معلومېده چې د بني تمیم څخه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هغه فلانی او فلانی او فلانی وه. د ټولو نومونه یې ور یاد کړه، یو یې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ور وښول. حذیفه رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، د دوی و قبیلو ته نفر نه ورلېږې چې هره قبیله هغه خپل نفر ووژني او سر یې راوړي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا چې خلق ونه وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګري وژني. د دغه بده نیته او بده حرکته سره یې هغه خلق پرېښول. نو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر او پټ راز ساتونکی و او ټول منافقان و هغه ته ور معلوم وه. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته چې به جنازه و مسجد نبوي ته راوړه سوه او حذیفه رضی الله تعالی عنه به حاضر و، خلقو به وده ته کتل. که به حذیفه رضی الله تعالی عنه پر هغه مړي د جنازې لمونځ ادا کاوه، نورو خلقو به هم د جنازې لمونځ پر کاوه. او که به حذیفه رضی الله تعالی عنه د هغه د لمانځه څخه انکار وکړي، خلق به پوه سوه چې دغه سړی منافق دی، نو به هغو هم د جنازې لمونځ نه پر کاوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه او نورو منافقینو نومونه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ویلي او ورښولي وه، او دا یې هم ورته ویلي وه چې دغه خلق و چاته مه ورښوه. نو ځکه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته کاتم السر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل کیږي. دغه حادثه، دغه د عقبې حادثه په قرآن مجید کې ذکر سوې ده. الله جل جلاله د سورة التوبه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: وهموا بما لم ینالو، یعنی دوی د هغه شي قصد او اراده وکړه چې دوی نه ورسېده. دوی د عقبې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د را اچولو قصد کړی و، مګر و خپل مقصد ته نه ورسېده. دغه آیات شریف تر آخره د دغه نفرو په باره کې نازل سوی دی. د تبوک د لارې 4مه واقعه. بیا هم لشکر مخ پر مدینه منوره رهیدی، څو و داسې ځای ته ورسېده چې یو منزل لار و مدینې منورې ته پاته وه. د دغه ځایه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مالک ابن دخشم رضی الله تعالی عنه
او معن ابن عدي رضی الله تعالی عنه د دوو نورو نفرو سره و یوه ډېر عجیب کار ته ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اول وار دپاره داسې کار کوي. هغه دا چې دغه دوه نفره یې ولېږل چې د مدینې منورې د مساجدو څخه یو مسجد وسوځي او ونړوي. دا مسجد هغه مسجد ضرار و چې منافقانو د بدو مقاصدو دپاره جوړ کړی و او قصه مو مخکې درته بیان کړې ده. پنځمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دغه آخري منزل ته راورسېدی او په دغه آخري منزل کې د مدینې منورې تر رسېدلو د مخه یوه بله واقعه هم پیښه سوه. هغه دا چې د سهار د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مسلمانانو څخه غائب سو. د حاجت د ادا کولو دپاره لرې منطقې ته تللی و او وځنډېدی. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په انتظار دي چې لمانځه ته به راسي، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وځنډېدی. قریبه ده چې لمر راوخیږي، بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه راغلی. خلق نه پوهیږي چې څنګه وکړي. اوس بې له رسول الله صلی الله علیه و وسلم لمونځ ادا کړي او که د رسول الله صلی الله علیه و وسلم انتظار وکړي، او که انتظار وکړي شاید لمر راوخیږي، او که لمر راوختی د سهار د لمانځه وخت تیر سو. نو صحابه کرام پر دې متفق سوه چې الله جل جلاله لمونځ پر خپل وخت فرض کړی دی او دا نه ده جایزه چې لمر راوخیږي او موږ لمونځ نه وي کړی. نو یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخه کوي چې و دوی ته لمونځ ورکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم په لمانځه شروع وکړه. اول رکعات لمونځ یې ادا کوي. پر دوهم رکعات رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او په عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پسې یې اقتدا وکړه. کم وخت چې خلق د لمانځه څخه فارغه سوه، ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولاړ دی او هغه تیر سوي رکعات لمونځ پوره کوي. خلق په بیره او تشویش کې سوه چې دا مو څنګه کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم موجود و، موږ ولې بې له هغه لمونځ وکړي؟ ولې مو د هغه علیه الصلاة وسلام انتظار نه کاوه؟ او دا څنګه کېدلی سي چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امامت وکړي؟ د مسلمانانو په زړو کې دغسې تشویشونه پیدا سوه او و دوی ته یې تکلیف ورکاوه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لمانځه څخه فارغه سو، ویې فرمایل: احسنتم و اصبتم، ښه مو وکړه او حق ته ورسېدلاست. پر خپل وخت د لمانځه ادا کول تر انتظار ښه او بهتر دي. دا پر خپل وخت د لمانځه د ادا کولو درجه ده. حتی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم انتظار هم نه دی لازم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: آیا ما تر دغه د مخه نه و درته ویلي چې تر هغو نه قیامت کیږي تر څو یو ستاسې د خپل نبي امامت ونه کړي؟ تاسې پوهیږئ چې د دغه څخه مقصد څه دی؟ چې د امت څخه دی یو نفر د خپل نبي امامت کوي. ورونو، ډیره مهمه خبره ده. د دې کار څخه مقصد دا دی چې دغه دین پوره سو یا مخ پر پوره کېدو دی، او دین چې پوره سي د رسول او نبي وظیفه پای ته رسیږي او د دنیا څخه رحلت کوي. نو خود په امت کې یو بل داسې څوک پکار دی چې د دعوت او جهاد مسؤلیت پر غاړه واخلي. لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په غیاب کې د لمانځه امامت و بل چاته پاته کیږي، دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته باید د اسلام ټول مسؤلیتونه د یو چا پر غاړه وي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلیفه یا امیر المؤمنین ویل کیږي. دین باید هیڅ وخت بې سرپرسته نسی پاته. سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم
دغه واقعه د هغې تر پیښېدو د مخه بیان کړې وه. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امامت یې کړی دی. په یوه روایت کې ویل کیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مریضۍ په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امامت کړی دی، مګر د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د لمانځه او امامت روایت واضح او صریح دی. او دا چې یو امتی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امامت کوي، د دې څخه مقصد او معنا دا ده چې د رسالت دوره پر ختمېدو ده. ستاسې څخه یو څوک باید دغه امانت پر غاړه واخلي او دغه امانت اوس و تاسې ته در سپارل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و اصحاب کرامو ته دا هم وفرمایل په مدینه منوره کې داسې خلق سته چې تاسې داسې تګ نه دی کړی او نه تر کومې شیلې تیر سوي یاست مګر هغه نفر ستاسې سره و او هغو لره هم دغو نه اجر او ثواب دی لکه تاسې لره. صحابه کرامو وویل یا رسول الله هغه خلق په مدینه منوره کې دي او راوتلي هم نه دي او ثوابونه یې زموږ د ثوابو پر اندازه دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو، هغه نفر خپل واقعي عذر بند کړي وه. ورونو، هغه انسان چې په حقیقي عذر معذوره وي هغه لره پوره اجر او ثواب ورکول کیږي. د ده پر نیت معامله ورسره کیږي. د یوه واقعي عذر په سبب د خیر د کاره څخه پاته کېده هیڅ اجر او ثواب نه کموي. او دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زیری دی. که یو انسان ته عذر پیښ سو هغه ته د خپل نیت ثواب پوره ورکول کیږي. علمای کرام وایي که د یو چا عادت و چې په دوشنبې او پنجشنبې یې روژه نیول او بیا مسافر سو د دغه ورځو روژه یې ونه نیول و ده ته د هغه روژو ثواب ورکول کیږي لکه نیولې چې وي. یا مریض سو دغه روژې ځینې پاته سوې بیا هم د هغه روژو ثواب ورکول کیږي. دغه قسم د نورو عبادتو ثواب ورکول کیږي. دا د الله جل جلاله رحمت او مهربانی ده. که یوه انسان د خیر او شو کارو عادت درلودی او بیا په یوه عذر ځینې پاته سوه و ده ته کامل او پوره اجر ورکول کیږي لکه هغه کار چې یې پوره کړی وي. سبحان الله، تاسې د الله جل جلاله و لطف او کرم ته متوجه یاست. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې د لرې څخه د مدینې منورې علامې ولیدې نو یې وفرمایل دغه طابه ده او هغه احد دی. احد داسې غر دی چې موږ خوښ لري او موږ یې خوښ لرو. نو احد مشرفه غر دی او خلق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په راتګ سره ډېر خوشحاله سوه. ښځو او انجونو، هلوکانو او کوچنیانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په راتګ سره ډېره خوشحالي کول. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او لشکر و مخې ته ورووته او دغه ترانه یې ویل طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رجب په میاشت کې د تبوک غزا ته وتلی و او د روژې په میاشت کې مدینې منورې ته راورسېدی. دغه سفر ټوله 50 ورځې په بر کې ونیولې چې 60 ورځې یې په تبوک کې تېرې کړې او نوره موده یې په تګ او راتګ کې تېره سوه. او دغه غزا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آخرنۍ غزا ده. تر دغه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم بله غزا نه ده کړې. دغه غزا په دغه خپلو خاصو شرایطو چې ګرمي وه، لرې وه، غریبي او مفلسي وه، د دنیا د لوی قوت او طاقت سره جنګ و، د الله جل جلاله د طرفه یو سخت او لوی امتحان و چې په هغه کې مؤمنان د نورو څخه جلا او کامیابه سوه
او دا د الله جل جلاله قانون دی چې په دغسې امتحانو سره صادق د کاذب څخه جلا کوي، واقعي مؤمن د منافق څخه جلا کوي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 109 نمبر آیات کې فرمایي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یعنی الله جل جلاله داسې نه دی چې مؤمنان پر دغه نامعلومه حال چې اوس تاسې پر هغه باندې یاست پرېږدي، تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نه کړي او په خپله خلقو ته صادق او کاذب ورمعلوم نسي. ورونو، لکه څرنګه چې په دنیا کې د کفارو دپاره آرام او هوسا ژوند د دې دلیل نه دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې خوښ او مقبول دي، همدارنګه و مخلصو مسلمانانو ته د آفتو او مصیبتو راتله لکه د احد په غزا او نورو کې د دې دلیل نه دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې مغضوب او مقهور دي، بلکې اصلي خبره دا ده چې الله جل جلاله مسلمانان بې له امتحانه نه پرېږدي، ځکه که انسانان بې امتحانه پاته سي په دغه صورت کې به ډیرو کفارو د نفاق پر قسم د اسلام کلمه ویلی او د مسلمانانو سره بې ګډ ژوند کولی چې د دوی د دغه ظاهري حالاتو په لیدلو سره چا و دوی ته منافق نسوای ویلی. نو ځکه دا لازمه ده چې الله جل جلاله داسې حالات او واقعات پیش کړي چې د هغو په واسطه سره پاک او ناپاک، امه او پاخه سره جلا سي، صادقه مؤمنان او منافقان سره وپېژندل سي. و دغه غذا ته هم هر هغه څوک چې صادقه مؤمن ووتی او د دغه غذا څخه پاته کېده د نفاق علامه وه. نو ځکه هر څوک چې بر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وریاد کړه سو چې فلانی پاته سوی دی، رسول الله صلی الله علیه و وسلم به وفرمیل پرېږدئ، که خیر پکښې و در پسې رابسي او که بې له دغه څخه بل شی و الله ځینې بېغمه کړلاست. د دغه غذا څخه بل څوک نسوه پاته، یا خو یې واقعي عذر درلودی، یا هغه کسان و چې و الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته درواغ ویل چې منافقان و او دغه د درواغو په عذرو یې ځانونه پاته کړه، یا هغه کسان و چې هیڅ اجازه یې ونه غوښته او پاته سوه. مګر هو هلته څو نفره صادقه مسلمانان هم و چې بې له عذره پاته سوي وه، او دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله مبتلا کړه او بیا یې د دوی توبه قبوله کړه، چې تفصیل به په وروسته کې درته راسي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته ورسېدی، اول و مسجد ته ولاړی، هلته یې 2 رکعات لمونځ ادا کړي. اوس نو هغه خلق چې پاته سوي وه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورځي او خپل عذرونه وایي، خو هلته په مسجد کې 7 نفرو خپل ځانونه د مسجد په پایو یا عمودو پورې تړلي وه او ویل موږ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پاته سوي یو، موږ به هیڅوک نه خلاصوي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مو په خپل لاس نه کې خلاص. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه به تر هغو نه کم خلاص چې الله جل جلاله د دوی توبه قبوله نه کړي. څرنګه چې د دوی توبه په صدق او اخلاص سره وه، الله جل جلاله د دوی توبه قبوله کړه او عفو یې ورته وکړه. او د دغه 7 نفرو په باره کې چې ابو لبابه او د ده ملګري وه آیاتونه نازل سوه. الله جل جلاله د سورة التوبه په 102 نمبر آیات کې فرمایي: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. یعنی ځینې نور خلق دي چې پر خپلو ګناهو یې اقرار او اعتراف کړی دی، دوی نیک عمل د بد عمل سره ګډ کړی دی، نیک عمل یې توبه او پښیماني ده،
او بد عمل یې د جهاد څخه پاته کېده دي، نو دوی بد هم وکړه او بیا یې ښه هم وکړه. قریبه ده چې الله جل جلاله به د دوی توبه قبوله کړي. بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. علما کرام وایي کم وخت چې الله جل جلاله د یو شي په باره کې د عصا لفظ وفرمایي، یعنی واجب سو، نو په قرآن کریم کې د عصا د کلمې ترجمه څه شي سوه؟ واجب او لازم سو. که څه هم اصلا په عربي کې د عصا ترجمه یعنی قریبه ده، خو علما وایي د الله جل جلاله د طرفه د عصا د لفظ استعمال د وجوب او لزوم په معنا سره دی. نو په دغه آیات شریف کې چې الله جل جلاله فرمایي عسى الله ان یتوب علیهم، یعنی پر الله جل جلاله لازمه ده چې د دوی توبه قبوله کړي. نو الله جل جلاله و دوی ته عفو وکړه. بیا نو دغه اووه نفرو خپل ټول مالونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه او ویل یا رسول الله هغه چې موږ یې پاته کړو هغه دغه زموږ مالونه وه، په دغه خپلو مالو مشغوله وو. نو زموږ د توبې څخه یو هم دا دی چې موږ تر دغه خپل ټول مال تیر یو، نه غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه نه یم امر کړه سوی چې ستاسې مالونه واخلم، ما ته فقط ستاسې د ایله کېدو امر وکړه سو. او دوی زاری کوي، وایي یا رسول الله دغه مالونه زموږ د فتنې سبب وګرځېده، راڅخه قبول یې که. نور هم زاری کوي، څو د الله جل جلاله دا قول نازل سو خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. یعنی د دوی د مالو څخه صدقه واخله چې دوی د ګناهو څخه ښه پاک کې او د هغه په سبب یې بابرکته کې او دوی ته د خیر دعا وکړه. بېشکه چې ستا دعا د دوی دپاره سکون او اطمینان دی. او الله جل جلاله پوره اورېدونکی او پوره عالم دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مالو څخه یو څه مال واخیستی او ویل دا امر نه دی راته سوی چې ټول مال مو واخلم، ځکه الله جل جلاله فرمایي خذ من اموالهم، یعنی د دوی د مالو یو جز واخله نه ټوله. نو یې یوه حصه ځینې واخیسته او نور یې ورد کړه. دا هغه د دوی د توبې قبلېده وه. اوس نو منافقان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي او د پاته کېدو په سبب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم قسم عذرونه وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی عذرونه قبلوي. که څه هم عذرونه یې غیر معقول او جوړ سوي بهانې دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې قبلوي. دغه د دوی ظاهري خبرې او قسمونه یې قبول کړه، د دوی دپاره د مغفرت دعا وکړه او د دوی باطني حال یې و الله جل جلاله ته پرېښاوه. اوس نو دغه ټوله پاته سوي نفر څو نفره وه؟ د انصارو څخه هغه پاته سوي منافقان 2 نفره وه، او هغه چې د اعرابو څخه پاته وه او عذرونه یې ویل چې د بني غفار او نورو قبیلو څخه وه، هغه هم 2 نفره وه. مګر عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق او د ده د قوم څخه د ده ډله 1 نفر وه چې پاته سوي وه. د پاته سوو خلقو په جمله کې 3 نفره نور هم وه چې یو یې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او 2 نور اصحاب کرام وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.